د خبرونو سرټکی د تورغونډي بندر د اوسپنې پټلۍ د تمځای د پراختیا او نوي تاسیساتو د جوړولو له چارو څخه د عامه فواید وزیر لیدنه د عامه روغتیا وزیر له لوري د هرات په تخصصي سترګو روغتون کې د روغتیايي خدماتو شته امکاناتو او ناروغانو ته د خدماتو د وړاندې کولو د وضعیت ارزونه او په کولمبیا کې د یوې زلزلې له امله شاوخوا 100 کسان وژل شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د زمري میاشتې 20 نیټه ده. زه نور احمد محمدي مصباح مکړی بشپړ خبرونه ته. د ټولګټو وزیر مولا محمد عیسی ثانیه د یاد وزارت د تخنیکی پلاوی په ملتیا هرات ولایت د خپل کاری سفر پر مهال د تورغونډي بندر د اوسپنې پټلۍ تمځای له پراختیا او نوي جوړیدونکو تاسیساتو له کاري بهیر څخه لیدنه او ارزونه کړې ده. تورغونډي بندر په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پر پوله موقعیت لري او د منځنۍ اسیا او افغانستان ترمنځ د تجارتي توکو د لیږد رالېږد د یو مهم ترانزیتي مسیرونو څخه ګڼل کیږي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی هرات ولایت د خپل سفر پر مهال د یاد ولایت د سترګو تخصصي روغتون څخه د لیدنې پر مهال د یاد روغتون روغتیايي خدماتونه شته امکانات او ناروغانو ته د رسیدنې وضعیت ارزولی دی. نوموړي همدارنګه د ماشومانو د 400 تخصصي روغتون له رغنیزو چارو څخه هم لیدنه کړې ده. یاد روغتون د یو افغان سوداګر په شخصي پانګونه جوړیږي. پنځشیر کې د کورنۍ پانګوالو له لوري د 10 میلیونه ډالرو په پانګونې سره د درملو، څښاک او غیر الکولي مشروباتو د تولید کارخونې د جوړولو چارې پیل شوي. د پنځشیر سیمهیز مسؤلین وایي دغه پروژه د سیمهیز ادارې په ملاتړ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکارۍ د 4 کورنیو پانګوالو له لوري پیل شوې ده. د مسؤلینو په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکي کې په دې پروژه کې د پانګونې کچه 28 میلیونه ډالرو ته لوړه شي. او وروستي خبر رویټرز د کولمبیا چارواکو په حواله خبر ورکړی چې پرون د کولمبیا په لویدیځ کې د یوې زورورې زلزلې له امله 111 کسان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې د زلزلې شدت 7.4 درجې اټکل شوی چې ودانۍ نړولې، روغتونونو او بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی او یو شمېر کسان تر خاورو او ویجاړو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د کولمبیا ولسمشر د زلزلې زیانونو د جبران او بیارغونې لپاره د مالی مرستو چټکولو په موخه بیړنی حالات اعلان کړی دی. درنو لیدونکو، دا د نن ورځ خبرونه له ملتیا مننه. تر بیا مو الله مل سم.